تازه خبر طالبانو خپله لویه ژمنه ترسره کړل. طالبانو داسې خوندور خبر خپور کړی چې په کولو یې ټول افغانان خوشبینه سول. د یو ټول شموله حکومت د جوړښت ستره افتتاح وسول. دا چې طالبانو داسې کوم کار کړی او څه ډول یې د یو ټول شموله حکومت ستره افتتاح وکړل، بشپړ حال را سره روانه ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. جعفر مهدوی وایي شیعګان او هزارګان به ژر د طالبانو د حکومت په ټولو سطحو کې شامل کړل سي. د افغانستان د ملت ګوند رئیس محمد جعفر مهدوی وایي چې طالبان به ژر د خپل حکومت په مختلفو سطحو کې هزارګان او شیعګان مختصین شامل کړي. نوموړي په دې اړه نور جزیات نه دي ورکړي او نه هم طالبانو یې د خبرو پخلی کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې د جګړې د دوام مخالفت کړی او له هیواده له وتو سیاسي مشرانو نه یې غوښتي چې د طالبانو له لوري ورته د بښنې له ورکړل سوي فرمان څخه په استفادې هیواد ته ستانه او په هیواد جوړېدو کې ونډه واخلي. یاد سوي هزاره مشر په دې اړه چې طالبان د شیعګانو جعفري مذهب په رسمیت پیژندلی کنه وویل طالبانو تر اوسه د هیواد په هیڅ کومه سیمه کې د اهل تشیع د مذهبي مراسمو مخالفت نه دی کړی. جعفر مهدوی له طالبانو وغوښتل چې له هیواده وتلي هغه چارواکي چې په فساد تورن دي د نړیوالو پولیسو په همکارۍ تعقیب او بهر ته وړې شتمني یې بیرته هیواد ته راوګرځوي. طالبانو ویلي چې اوسنی حکومت یې سرپرست او ټول شموله دی، خو په تدریجي ډول به پکې نورو خلکو ته هم د ګډون زمینه مساعده کړي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله پامان.